نعمت دی چې الله چاله موقع ورکړي په دې مجلس کې د کېناستو. زه درته په اخره کې یو حدیث بیانوم او خبره پرې ختموم. یو حدیث کې راځي چې دقه شان یو قوم را جمع شوي لکه څنګه چې موږ را جمع شوي ملایک چې کله بره لاړو وي الله ته تپوس وکړو الله ته پته وه زما دا بندګان وي ولې ناست دي هغه ورته وي الله ستا جنت غواړي وی لیدلی دی وی نه وی که ویلي دو یا الله بیا خو بیا ښه ډېر غواړي او وی د څه نه یېرېږي الله ورته وی وی الله ستا د عذاب نه یېرېږي وی لیدلی دی وی نه وی الله که ویلي دو بیا خو به دې سم یېرېږي وی الله ورته وی دې ملایکو ته ګوره د دې مجلس کې د کېناستو فایده درته وایم 40 منټه 50 منټه خو فایده واوره هغه خو جدا فایده لري چې ته به دین زده کړې خو دا فایده واوره وی الله ملایکو ته وی چې تاسو ګواه شئ څه چې دوی غواړي هغه وله ورکومه او د څه نه چې یېرېږي د هغې نه یې بچ ساتمه وی ملایکو ته وی چې یا الله هغه پلانې پکې ناست و هغه ګورې د بیان اورېدو په مقصد نه و راغلی د هغه څه کار و راغلی کله ناکله داسې وشي یو سړی په چا پسې راشي وی ګوري هغه جومات کې ناست دی نو دی ورسره هم کښېني په دغه نیت نه یې راغلی خو کښېني یا الله وی هغه پکې په دې نیت نه راغلی و اورېدو له نه و راغلی زده کولو له نه و راغلی وی الله ورته وایي چې دا داسې قوم دی څوک چې دوی سره کښېني هغه هم زه بخښم